دولت سولې ته د رسیدو درې پړاویزه تګلاره په ډاګه کړه. ګرانو مینوالو السلام علیکم. له مدني بنسټونو سره د همغږۍ او مشورې دغه ناسته د یو او بل د اندونو وړاندې کولو لپاره د چهارشنبې په ورځ د مرغومې په 18مه جوړه شوه او ګډونوالي غواړي چې سولې ته د افغانستان له رسیدو سره مرسته وکړي. مهمه دا ده چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت درې پړاو لرونکي تګلاره وړاندې کوي او څرګندوي. د سولې له خبرو مخکې پړاوونه د خبرو په لړ کې او د سولې له هوکړې وروسته وخت رانغاړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت مرستیال غلام یحیی عباسي ویلي له خبرو مخکې موخه د سولې خبرو مخته وړل او پر همغږۍ راچورلي. دویم پړاو د طالبانو او دولت د ګډو لومړیتوبونو پیژندنه او دریم پړاو د سولې د هوکړهلیک څارنه ده. د افغانستان د مدني ټولنو د شبکې رئیس وایي حکومت د په هره توګه چې کیږي طالبان اوربند ته تیار کړي. ځکه له اوربند پرته د سولې خبرو مخته وړل ستونزمن کار دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت د انسجام رئیسه لیلا جعفري وایي سولې دا هڅې رښتینې سولې ته د رسیدو لپاره کیږي. د مدني ټولنو د شبکې رئیس عزیز رفیع ویلي د سولې ته د رسیدو لپاره باید حکومت هڅه وکړي چې اوربند ته زمینه برابره کړي او یوازې اوربند کولی شي سولې بهیر اسانه کړي.